السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو د افغان پښتو یوټیوب چینل څخه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو کتونکو دې چینل څخه به تاسو ته د یوټیوب ایډسنس او ورسره د نورو هغو ویبسایټونو په اړه ویډیوګانې راځي کوم چې تاسو غواړئ انلاین پیسې وګټئ. نو زموږنۍ ویډیو ده د کوم چینل چې مونټایزیشن ډیسیبل شوی وي د هغو په اړه ده چې څنګه کولی شو هغه چینل مونټایزیشن بیرته انیبل کړو. اصل کې مونټایزیشن ډیسیبل کېده په دوه رقمه دي. یو خو داسې ده چې کله ستاسو په ویډیوګانو باندې ستاسو مونټایزیشن پالیسي او ستاسو ویډیوګانو باندې غلط کلیک وشي یعنې ویلې د اکټیویټي چې ورته ویل کېږي که د هغې له کبله ډیسیبل شوی وي نو د هغه هېڅ چانس نشته چې بیرته انیبل شي. خو کله یو ډیسیبل کېدی دا دي او یو رقم دی داسې دی چې کله تاسو ایډسنس ته اپلای وکړئ نو تاسو ته یو ایمیل راځي چې تاسو په دې باندې نام باندې او په دې ادرس باندې یو بل ایډسنس لرئ هغه ډیلیټ کړئ بیا موږ ته د ایډسنس پایله کوو یا اکټیو کېږي به. نو د دې رقم چې کله ستاسو مونټایزیشن ډیسیبل شي کله چې تاسو خپل هغه مونټایزیشن پیج ته راسئ نو تاسو ته به یې داسې لیکلي وي چې یو ار نوټ الیجیبل فور مونټایزیشن. نو د دې د حل کولو لپاره ما ډېر کوشش وکړو خو په اخر کې زه په دې بریالی شوم چې دې مونټایزیشن چې د هغه انیبل کړم. څنګه مې انیبل کړو نو د دې په اړه به راځئ چې ویډیو شروع کړو. د ټولو نه مخکې تاسو باید یو داسې یو ایمیل ولرئ چې په هغه باندې مونټایز چینل وي چې مخکې مونټایز شوی وي یا په پیل وخت کې مونټایز وي. نو په داسې ایمیل لارې تاسو کولی شئ بیا د یوټیوب سره اړیکه ونیسئ. نو تاسو به که تاسو خپل چینل چېرته نه وي مونټایز نن سبا خو هر چا یو نه دوه کم از کم دوه چینلې خو لري. نو که تاسو چېرته داسې چینل نه لرئ نو تاسو کولی شئ د بل چا نه مرسته وغواړئ چې هغه تاسو هغه ایمیل چې د ستاسو په چینل کې اډمین کړي او د هغه ایمیل لارې تاسو د یوټیوب سره اړیکه ونیسئ. نو کله چې تاسو دا کار وکړو او تاسو یو مونټایز چینل پیدا کړو چینل ایمیل پیدا کړو چې په هغه باندې مونټایز چینل وي تاسو به خپل هغه ایمیل چې ده خپل دې ډیسیبل شوي چینل کې اډمین کړئ یعنې اونر به یې کړئ پکې. نو بیا به په دې طریقه تاسو یوټیوب سره اړیکه ونیسئ. د ټولو نه مخکې به تاسو په دې سوالي علامه چې ښکاري په دې ځای باندې به کلیک وکړئ. کله چې دلته کلیک وکړئ نو تاسو ته به یو د هیلپ هغه چې ده هغه به را خلاص شي. نو بیا به دلته ویزیټ هیلپ فارم نو بیا په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به بیا دلته ګیټ سپورټ باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې ګیټ سپورټ باندې تاسو کلیک وکړئ تاسو ته به بیا ګیټ کریټر سپورټ باندې بیا کلیک وکړئ. نو له هغه وروسته به تاسو مونټایزیشن ان ایډسنس باندې به کلیک وکړئ ځکه چې تاسو مشکل خو د مونټایزیشن او ایډسنس په هکله ده. کله چې دلته کلیک وکړئ نو تاسو ته به بیا دلته دوه اپشن راښکاره شي چې یو ریکوست چاټ او یو ایمیل. نو که زما منئ نو تاسو د چاټ له لارې د هغوی سره خبرې مه کوئ ځکه چې کوم ټیم سره چې تاسو خبرې کوئ دا ټیم داسې دی یو کومکي او مرسته کوونکی ټیم ده هغه کار نه کوي هغه ستاسو صرف هغه مشکل اخلي او له هغه وروسته یې بیا د یعنې هغه کوم اجرایوي چې ورته وایي هغه ټیم ته یې استوي دوی ورته انټرنل ټیم وایي. نو بیا به زه خو وایم چې د ایمیل لارې تاسو ته هغوی ته ایمیل واستوئ ځکه چې هغوی بیا بیخي غور وکړي او بیا له هغه وروسته تاسو ته بیا جواب درکړي. تاسو کله چې په ایمیل باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به بیا دا پیج راسي. نو تاسو به په دې سر کې اول دغه چینل نوم ورکړئ کوم چې ډیسیبل شوی ده او په دې لاست راپاس نام کې خو حتما به د چینل نوم خو دومره وي چې لاست راپاس نام کې راسي. تاسو به بیا له هغه وروسته د هغه چینل یو اریل کوم چې ډیسیبل شوی ده او له هغه وروسته به تاسو په دې ځای کې کوم څه مشکل چې لرئ چې یعنې تاسو ورته وایي چې زما د چینل مونټایزیشن ډیسیبل شوی ده او ما سره صرف دومره ورته ولیکئ چې زما د چینل مونټایزیشن ډیسیبل شوی ده او له ما سره مرسته وکړئ. صرف دومره زیات ورته مه لیکئ او دلته بیا لیکلي چې ستاسو دا مشکل چې د یوې ویډیو په اړه ده ستاسو د ټول چینل خبره ده د ویډیو خبره نه ده. بیا په اخر کې ورته پلیس اټیچ فایل نو دلته بیا ورته هغه فایل د مونټایزیشن د پیج ده هغه فایل به راواخلئ او په دې ځای کې بیا ورته اپلوډ کړئ او بیا به سبمیټ کړئ. کله چې دا سبمیټ کړئ نو تاسو ته به بیا د یوټیوب له خوا نه یو ایمیل راسي. نو په هغه کې به لیکلي وي چې ستاسو دا ایمیل چې ده هغه موږ ته یعنې ورسېدو که ستاسو دا سوال یا کوم چې تاسو پوښتنه کړې ده که دا د جوابېدو وړ وي نو موږ به تاسو ته ډېر ژر جواب درکړو. نو کله چې هغوی ته تاسو دا ایمیل واستوئ
بیا به هغوی تاسو ته بیرته تقریبا یو ایمیل خو اتوماتیک راځي دې په اړه چې تاسو ته به موږ ډېر زر جواب درکړو. یو ایمیل بیا له هغه وروسته راځي تقریبا یو څلېرویشت ساعته وخت نیسي او تاسو ته به یو داسې ایمیل راسي چې په هغه کې به لیکلي وي چې تاسو دا مشکل چې ده تاسو خپل ایډسنس کنسل کړی ده. تاسو داسې کار وکړئ چې په دې لینک تاسو به یو لینک راواستوي چې په دې لینک باندې کلیک وکړئ او تاسو خپل ایډسنس د یوټیوب چینل لپاره چینج کړئ. تاسو خو چې کله دلته په دې ایډسنس اسوسییشن باندې کلیک وکړئ نو تاسو به بیرته هماغه پیج ته ولاړ شئ او دلته به لیکلي چې مونټایزیشن نوټ الیجیبل. نو بیا به تاسو ورته یو سکرین شاټ او ورته ولیکئ چې تاسو ما ستاسو دا لینک چې ده په هغه باندې ټرای وکړئ یا ما په هغه باندې کوشش وکړو خو بیا هم هماغه مشکل ده. نو بیا چې کله تاسو ورته هغه ایمیل واستوئ او سکرین شاټ نو بیا دوی تاسو ته یو بل ایمیل راستوي چې تاسو ته به په هغه کې لیکلي وي چې تاسو دا مشکل چې ده موږ سم پوه نه شو یا داسې به لیکلي وي چې تاسو د دې کوم مشکل چې تاسو لرئ د هغه په اړه یو ویډیو کلیپ موږ ته جوړ کړئ چې موږ ستاسو مشکل باندې جوړ شو. نو تاسو به یو ویډیو کلیپ جوړ کړئ په دې رقم باندې تاسو ته خپله ویډیو کلیپ چې ما هغوی ته استولی و نو خاص به په هماغه رقم باندې یو ویډیو کلیپ ورته جوړ کړئ او هغوی ته به یې واستوئ. دا د هغوی دپاره ما کوم ویډیو چې ما هغوی ته استولی ده چې ګورئ په هغه لینک چې ما ته استول شوی ما په هغه باندې کلیک وکړ. دا دی زه هغه ځای ته راغلم دلته یې ماته لیکلي چې ته کوم مخکینی ایډسنس لرې که نوی ایډسنس غواړې جوړ کړې. ما وایي چې نه مخکینی لرم نو دلته درته ګوري www.youtube.com/account_monetization دا دی ګوري زه خپل مونټایزیشن پیج لرم درته ګوري تاسو کتلی شئ دلته هېڅ اپشن نشته. نو دا ویډیو چې وه ما هغوی ته واستوله چې زما مشکل داسې دی چې د چینج اپشن پکې نه راځي. د هغه وروسته چې د هغوی چې زما ویډیو وکتله نو هغوی ویل چې ستا دا مشکل چې ده دا موږ انټرنل ټیم ته استولی ده نو دا به موږ ډېر زر حل کړو او تاسو ته به بېرته جواب درکړو. دا د چینج کېدو کوم لینک چې و د کلاسیک ورژن دلته خو مونټایزیشن چې ده هغه په دې کې کمر ختم شوی تاسو باید بیټا سټوډیو ته ولاړ شئ. ما ویل چې دې باندې هم کلیک وکړم چې هغوی پوه شي. دا ویډیو دې رقم یو ویډیو به تاسو ورته جوړ کړئ او هغوی ته به یې واستوئ. نو تاسو ته به بیا یو بل ایمیل راسي چې ستاسو دا مشکل چې ده هغه موږ د انټرنل ټیم سره شریک کړی ده د ستا دا ویډیو موږ هغوی ته استولی نو ډېر ژر به تاسو ته موږ خبر درکړو چې کله د هغوی له خوا نه موږ ته کوم اپډیټ یا کوم تازه معلومات په لاس راسي. نو کله چې یو څه وخت وځي یو څه کېدای شي په دې کې وخت وځي یو څو ورځې لګېږي که ډېر وخت یې ووت نو تاسو بیا ورته یو ایمیل وکړئ چې زه خو انتظار یم څنګه شو زما کار زما مشکل تر اوسه نه دی حل سوی زه په انتظار یم. نو بیا چې کله تاسو ورته هغه ایمیل وکړئ بیا نو له هغه وروسته نور ایمیل هم ورته مه کوئ بیا هغوی حتما تاسو جواب درکوي. بیا به د هغوی له خوا نه یو ایمیل تا ته راسي چې تا ته په هغه کې به لیکلي وي چې ستا هغه مشکل باندې چې ده انټرنل ټیم فی الحال یعنې اوس وخت کې لګیا ده او کار پرې کوي ډېر ژر به ستا هغه مشکل حل شي. نو په دې وخت کې به تاسو راسئ او خپل چینل به چک کړئ نو ستاسو د مونټایزیشن هغه پیج کې چې ده کوم چې لیکلي چې نوټ الیجیبل اپشن ښکاره کېږي د چینج ایډسنس نو تاسو به د هغه چینج باندې به کلیک وکړئ او هلته به تاسو لیکلي چې تاسو د هغه ایډسنس چینج کوئ تاسو نوی ایډسنس جوړول غواړئ او که نه کوم مخکینی ایډسنس لرئ تاسو چې هر رقم کوئ که تاسو نوی جوړول غواړئ یا مخکې ایډسنس لرئ د هغه به ورته نښه کړئ او مخکې به ولاړ شئ او خپل ایډسنس سره به دا چینل وصل کړئ د اکټیو ایډسنس سره نه د هغه ډیساپروو ایډسنس سره چې مخکې تاسو ډیساپروو شوی ده که تاسو هغه سره نه وصل کړئ بیا هم تاسو ته مشکل جوړېږي. تاسو به د یو اکټیو ایډسنس سره د خپل چینل وصل کړئ نو له هغه وروسته کله چې تاسو چینل وصل کړئ نو که ستاسو چینل چېرته مخکې مونټایز یې پاله شوی وي نو تاسو ته په څو سکینډو کې تاسو یو ایمیل راځي دا رقم ایمیل باندې تاسو ته راسي چې مبارک ستاسو چینل چې د هغه د یوټیوب له خوا نه اپروو شو اکسپټ شو نو په دې رقم یو ایمیل به تاسو ته راسي congratulations your YouTube channel has been approved accept into the YouTube partner program. نو داسې یو ایمیل به تا ته راسي او ته چې کله خپل چینل ته راسي ستا مونټایزیشن چې د هغه فعاله شوی وي
که ستا چینل چېرته واچ ټایم نه وي کمپلیټ کړی یا وخت یې پاته وي نو بیا به ستا چینل چې ده هغه به هغه واچ ټایم هغه به تا ته په مونیټایزیشن پیج کې ښکاره کوي چې ستا دومره واچ ټایم ده او دومره سبسکرایبر دي. که چېرته ستا واچ ټایم کمپلیټ سوی وي نو ستا چینل به اټومیټیک چې ده یا به ریویو ته لاړ شي یا به تا ته یو ایمیل راشي چې د ریویو دپاره ریډي تو اوس کولی شي اپلای وکړي. دا و زموږ نننۍ ویډیو. تر بلې ویډیو پورې ما ته اجازت راکړئ. که کوم مشکل لرئ په یوټیوب چینل کې نو کولی شئ چې کمنټ وکړئ. انشاءالله زه به تر خپله وسه کوشش وکړم چې تاسو سره مرسته وکړم. که ویډیو خوښه وي زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ما ته اجازت راکړئ. د الله په امان ښه وخت.